نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د لیبیا هیواد. د لیبیا نوم پیړۍ وړاندې استعمال شوی. د افریقا لویې وچې او د اوسني مصر په شاوخوا کې چې کوم قوم میشت و په تاریخ کې د لیبیایي په نومونو یاد شوی. د اوسنۍ لیبیا په اړه لرغون پیژندنې ښایي چې له نن 10,000 کاله وړاندې هلته ژوند شوی او انسانان استوګن شوي وو. لیبیا د افریقا په لویه وچه کې پروت هیواد دی چې له مصر، تونس، الجیریا، چاد او سودان سره ګډې پولې لري. د لیبیا پراخوالی او وګړي. لیبیا پراخه هیواد دی، نږدې 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري. د پراخوالي پر بنسټ لیبیا د نړۍ 14م تر ټولو ستر هیواد دی، خو د وګړو پر اساس لیبیا کوچنی ده. دغه پراخه هیواد یوازې 6 میلیونه وګړي لري. د وګړو او پراخوالي ترمنځ توپیر ډیر ژور دی. 9مه میلادي پیړۍ کې د اسلام مقدس دین لیبیا ته ورسید. اوس مهال د لیبیا رسمي دین اسلام دی او غوڅ اکثریت وګړي هم سنی مسلمانان دي. حکومت او سیاست یې. د تاریخ په اوږدو کې لیبیا د مصر، عثماني امپراتورۍ او ایټالیا تر استعمار لاندې وه. د 20مې پیړۍ په سر کې عمر مختار لیبیا کې د خپلواکۍ د مبارز په توګه د استعمار پر وړاندې مبارزه پیل کړه. عمر مختار اوس هم د لیبیا د ملي اتل په نوم پیژندل کیږي. 1951 کال کې لیبیا له ایټالیا خپل خپلواکي اعلان او ادریس نومي سیاست کوونکي لیبیا شاهي هیواد کړ او د یې پاچا شو. 1969 کال کې ځوان سیاستوال معمر القذافي د پاچا ادریس پر وړاندې کودتا وکړه او د هیواد واګې په لاس کې واخیسته. معمر القذافي 8 کاله لیبیا د انقلابي مشر او بیا تر 2011 کال پورې د ورورۍ مشر تر نوم لاندې د لیبیا مشري وکړه. معمر القذافي د 68 کالونو په عمر 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا په ډزو ټپي او وروسته یې د ټپونو له امله ساه ورکړه. د لیبیا د کورنۍ جګړې وروسته په 2015 کال کې لیبیا کې د ملي یووالي په نوم حکومت جوړ شو. فایز مصطفی السراج د لیبیا اوسنی ولسمشر دی. د معمر القذافي په وژل کېدو لیبیا کې کورنۍ جګړه پیل او دغه هیواد غښتلی پوځ هم دړې وړې شو. د لیبیا په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، وروسته له هغې چې 2019 کال کې د لیبیا پخوانی ټولواک معمر القذافي ووژل شو، بیا تر نن پورې یاد هیواد له سیاسي بېثباتۍ کړېږي. دوهم، 14مه پیړۍ کې لیبیا د عثماني امپراتورۍ برخه جوړه شوه او په بشپړ ډول یې خپله خپلواکي له لاسه ورکړې وه. دریم، معمر القذافي د نړۍ له شتمنو کسانو و. د مړینې پر وخت د نوموړې پانګه 200 میلیارده امریکایي ډالره وه. څلورم، د لیبیا پخواني مشر معمر القذافي 40 ساتونکي درلودل چې ټولې نجونې وې. پنځم او وروستی، لیبیا کې اوس 2 حکومتونه شتون لري چې یو یې ملګري ملتونه په رسمیت پیژني او بل نه. د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د فیډل کاسترو